سمندر له آبي حیاتو څخه ډک دی او داسې قسمونه لري چې تر اوسه انسان نه دی موندلی. د اوشن سینسس په نوم یو پروګرام هڅه کوي چې د سمندري ژوند نوي قسمونه دریافت کړي. دغه پروګرام د ساینسپوهانو ډلې د ټنریف جزیرې په اوبو کې نوي قسمه آبي حیات موندلي دي. دا شین رنګه، سپین، پیازي او رانه چینجي، جینګې او آبي حیات یې قسمونه دي. د اوبو دننه دغه آبدوز کې د ساینسپوهانو یوه ډله د ژوند نښې موندلو په لټه کې ده. دغه ډلې د تیر کال په پای کې په ټنریف جزیره کې دا میشن پیل کړ. دوی اوس څرګنده کړه چې لسګونه ډول سمندري مخلوق یې موندلي چې مخکې چا نه و لیدلی. موږ د دومره ډیرو نوو آبي حیاتو د موندلو تمه نه لرله. که موږ دلته په ټنریف کې دومره ډیر نوي آبي حیات وموندل، نو تصور وکړئ چې که موږ د نړۍ هغو برخو کې د سمندر نورو جوورو ته لاړ شو چیرته چې تقریبا هیڅ ساینسي څېړنه نه ده شوې، نو معلومه به شي چې موږ یوازې د هغې یوه برخه موندلې ده. دغه ډله وایي دا آبي حیات دومره واړه دي چې ځینې یې یوازې د مایکروسکوپ لاندې په روښانه توګه لیدل کېدی شي. دوی وایي چې څېړنې ورته روښانه کړه چې څنګه د اوبو لاندې یوه بله دنیا آباده ده. موږ اوس د هغو آبي حیاتو په اړه زیات پوهیږو چې دلته ژوند کوي او کوم ځایونه ښایي خاص وي، ځکه چې هلته په ځانګړي ډول د آبي حیاتو زیات قسمونه دي. موږ معلومه کړه چې هلته د خوراک نظام څه دی او په کناري کې ماحولیاتي نظام څنګه روان دی. د ساینسپوهانو ډلې د تیر کال په ډسمبر کې په آبدوز کې 10 وارې غوطې ووهلې او هغو ځایونو ته ورسېدل چې مخکې ورته څوک نه و تللی. دوی وایي باور لري که د کال په نورو وختونو کې هلته لاړل نو ښایي د آبي ژوند نوي ډولونه ومومي.